سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. د مقاومت جبهه د طالبان سره د بندیانو تبادلې ته چمتو یو. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د مقاومت جبهه وایي د طالبانو هغه اسیرانو تبادلې ته چمتو ده چې په وروستیو کې نیول شوي دي. دغه جبهې پرون په یوه اعلامیه کې وویل که سور صلیب نړیواله کمیټه مرسته وکړي دوی حاضره دي دغه اسیران تبادله کړي. د مقاومت جبهه چې د طالبانو په وړاندې په یوه جنګېدونکي ډلو ګڼل کېږي ویلي دي په پنجشیر کې د طالبانو یو څرخي الوتکه وړمه ورځ دوی لخوا ویشتل شوې او د طالبانو 4 غړي یې اسیران کړي دي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل او الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله کېناستی وه او وروسته یې بیرته الوتنه کړې. طالبانو دفاع وزارت پرون وویل چې الوتکې ته د تخنیکي ستونزې له کبله ناسته وه. د وزارت د اصطلاح د باغیانو لخوا اور اچول شوی او دوی له سیمې تښتېدلي دي. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.